مزل هدف مو تر منزل وما تخو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله پاک دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وایي دوستانو. نن ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دا دی دغه محل د خلک تاسو وینئ چې ډېر خوشحاله دي او زه په خپله دا دی زه ډېر خوشحاله یم چې د دغسې مشرانو د دغسې حاجي صاحبانو په مابینځ کې دا دی ناست یم او خپلو ښاریانو ته ټولو ته دغسې یو کوچنی پیغام موږ ورکوو ګرانو دوستانو. اول زموږ څخه ګوره دا د اشکاپر دروازې دغه سړک دی چې دا دی جوړېږي دا دی د خیر ابتدا یې وسوله او دا خلک ټول په دغه که مشران دي که کشران دي که دکانداران دي که هر څوک چې که لارویان دي ټول په دغه باندې خوشحاله دي. اوس بعضې زموږ ستاسې دوستان شته د ګني ریړې درولي د دغه چرۍ څخه دا مردارې اوبه راخلي د خپل اوپاشۍ دپاره پر دا سړک باندې دا اوبه پاشي. نو ګرانو دوستانو دغه ته دی فکر نه کوي چې څونه خواري څونه تکلیفونه څونه مصرفونه پر دغه سړک باندې وسول او دی بیرته پر هغه سربیره راولاړېږي دا مردارې اوبه راخلي پر سړک باندې پاشي. دکاندارانو ته دا پیغام لرم چې په دې باندې موږ ډېرې خوارۍ وکښلې الله دې ټول ته وزرونه ورته ورکړي سره د دې په ایسته بس دا زموږ ته خپل ملک دی خپل کور مو دی چې ټول په دغه شی صفا وساتو او شامکاري ورسره وکړو. پر دغه سړک باندې نورې کچرې خاورې و دا شان ونه غورځوو که ټیکهداران دي که انجینران دي که روزانې والا دي ډېر خدمت یې کړی دی. موږ ویاړ په کوو پوه شوې چې یو سړک مو جوړ شي د خارجیانو سره په دغه پوه شوې سیالي کوو پوه شوې چې په نړۍ کې پوه شوې دغه سړک نه دی جوړ شوی دغه سړک چې جوړ شو چې دی انبار پر غورځوي خاوره نه بولي ملک یې نه بولي خیانت ورسره کوي پوه شوې باید خیانت ورسره ونه کړي داسې کار وکړي کله په کور کې چې یو ځای سیمټ کوي څنګه پر ګرځي پر دې سړک هم باید هغسې وګرځېږي. دا زموږ د افتخار ځای دی چې نن الحمدلله موږ ته داسې خلک لرو او داسې څوک لرو مشران لرو چې زموږ د ولس او زموږ د خلکو دغه غم یې وخوړی او دا سړک یې راته جوړ کړي. نو موږ ته دا پکار ده چې آینده هر سړی هر مشر د هر علاقې هر دکاندار د دې ساتنه وکړي او ویې ساتي او د دې پلټنه او روزنګه وکړي. د خلکو او د دې سړک پر غاړه باندې چې کوم دکانداران دي د دې څخه مو یوه هیله دا ده چې د سړک په ساتلو کې زموږ سره همکاري وکړي د بې ځایه اوپاشیو څخه د تیلو د مبلینو د تویدلو څخه مخنیوی وکړي چې دا هغه شیان دي چې د سړک کیفیت په ډېر لنډ وخت کې خراب کړي. پر بغلو چې د دې لیړۍ والا چې دا سړک د چیلو څخه ډېر بد وړي پر دې سړک ډېر مصرف راځي د دې سړک په ارزښت څوک خبر سي په مصرف خبر سي نو بیا به ډېر هچات سره وکړي. نو چې دا جناب ښاروال صاحب ګوره سړک دا دی موږ ته را جوړ کړي په مالي لګښت دا ټوله د وطن دغه پر بودیجه پر ختم شو. نو ګرانو دوستانو دا دی تاسو دغه زموږ د دغه سړک چې کوم مسؤلین وه یا کوم ټیکهداران یې وه یا کوم د دغه محل مشران وه د هغو خبرې تاسو واورېدلې. بیا هم زه وارې پر تاسو ټولو پر هغه خپلو ښاریانو باندې پر دغه سیند پر خلکو باندې چې دا کم دغه سړک دا دی نن ورته جوړ شوی دی پر دغه خلکو پر دا دکاندارانو پر عام خلکو باندې زه غږ کوم چې دوستانو دا دی زموږ ستاسو دپاره د ښاروالۍ کور ودان دا د کار زمینه راته برابره کړله چې دا ښه ښایسته ته ورته وګوره دا د انجینران اخته دي سړک دا د خیره جوړ شو پر دې باندې به تاسې وسات شوي یاست. دا اوس څوک ولاړ دی وایي زما موټر پنچر دی هغه جای کې در لاندې کړی دی دغه سړک خرابېږي. دا یو بل ګرانو دوستانو چې پر دغه سړک باندې سربیره تاسې یا د موټرسایکل یا د موټر یا د زرنج تاسې دا مبلین بدلوئ د انجینرانو خبرې تاسې واورېدلې چې پر دغه باندې دا مبلین توی سي یا دا تیل توی سي دغه سړک ډېر ژر خرابېږي. نو هیله و ارزو مې دغه د ګرانو ښاریانو تاسو ته چې تاسې باید د دغه سړک نور تاسې ساتنه وکړئ چې ستاسو دپاره دونه سهولت جوړ شو دا د خیره د دوړو څخه خلاص واست د چټلو اوبو څخه خلاص ولاست د یو خټو څخه خلاص ولاست د هر څه څخه تاسې خلاص واست.